ولګېده که نه شابه د ګرمۍ نه مړ کړمه ولګېده څنګه چې دی چې نه لګي یار څوک ولګېده زویه څوک یاره دا جي څوک هم نه دي لګېدلي داسې وارخطا راوختې هغه د بارول پکې مې بیبي ته لګوم سړیه زویه ولګېده زموږ خو زړی دښمنی دي موږ چې څوک ولګېده دا جي مه کوې که نه دښمنۍ چې بیا د خپل سوري نه م یارېږې د معمولي خبرې نه م بیا یارېږې دښمني کوم داسې قشرې چې تاسو دښمنۍ کولې ښه زه داسې کار وکړه چې یو 200 روپۍ راکړه هغه ملګرو سره لږ چکر لزمه زویه تا چې ما پرون 50 روپۍ درکړې وي هلې څه کړې دا جي 50 روپۍ خو نن سبا ماشومان هم لاندي هغه مې په هغه ټک ختمې کړي دي زویه کار کوه کار ښې ډېرې به وګټې نیکه پیسو مې ټول دننه کړل اوس څه وکړمه پیاز خو یې دننه کړل اوس اوس بینډو ته ونښله شابه ټول واچوه لکه پیټۍ وباسه شابه نیکه ما خو هغه ټول کار ختم کړ هغه زوی مې بیمار دی زه به لاړ شم کور ته یا خو ستاسو دانې بانې نه ختمېږي کله وایې زوی مې بیمار دی کله څه منه ده تاسو لا څه کوئ یار یاره نیکه اوس به لاړ شم او سهار به خیر د وخته راځم ښه ده صحیح ده ورشه چې هلته دیاړي درکړي شابه صحیح دی لاړم نیکه ځان لا دې بل شه السلام علیکم ټیکهداره وعلیکم سلام په خیر علي یاره ټیکهداره داسې یو 100 روپو ته مې ډېر سخت ضرورت دی کرایه دې کړې نو سبا بیا زه درکړمه ها دا سوال نوې طریقه مړه ترې دې زوارې ته وګوره کار مار کوه که نه یاره ټیکهداره کار خو کوو خو کارونه نشته نو راځه که نه ما څه کار شته که نه راشه د پیازو کانچې دننه که غمه شه ښه ټیکهداره که زما کار ډېر دی نورو له به چوټي ورکړې شابه تکړه شابه لکه بینډه صفا که شابه د بدرنګه خوا کېده تکړه شی لکه ټیکهدار مه خفه کوې ښه ګوره ټیکهدار هم ښه سړی دا دې مونږ هم کار راکړو وها به دالته یو سال ته بره کېده تکړه شه بیا لکه هغه دې یو 10 کریټه راوړه دا مخه ټوله خالي کېده ګوره ټول ځای نه م شرمولي دي منه دننه که شابه دا کاچې دغه ډډې ته که ټیکهداره به دیاړي راکوه چې ځمه ورشه هلته قطار کې ودرېږه چې درکېدل شابه ښه ډېره مهرباني هله ځه ورشه شابه دا باده دا جي ته او زه ته بیا پیسو پسې رالي دا جي پیسې راکړه کور کې خو په شرمولم اوس راپسې منډی ته هم رالري دا جي دا خو پیسې د خبره واوره ته پیسې راکړه وای دا ته څه کوې دا جي خبره خو زما خبره واوره یاره نیکه دې شب قدر ته ځم او ما یې کرۍ راسه نشته که لږې پیسې دې راکړې ثواب به دې وشي مړه ته خو مړه ښه ځوان یې ځان دې شرمولی چې ته کار روزګار کوه مزدوري کوه یار بل کار هم نشته خو تاسو نه تنګ شو یاره مشره نو مزدوري خو زه کوم خو په خپل کلي کې کوو که نه جي او دلته راغلی وم چا کره لږ مېلمه شوم نو بس بټوه رانه ورکه شوه نو ما یې اوس د شکارۍ پسې ګرځم دلته دې شوقدر کې مې خپلوان شته بیا به مې هغوی غم وکړي خو که تاسو چېرته د 100 روپۍ راکړې چې لاړ شمه که نه ښه دې دوکان ته مې لږ ګوره که نه زموږ دلته مخامخ کور دی لږ دې کوره پورې ورځم ته لږ خیال ساته زه راځم ښه ښه نیکه خو زر راځه ګورې زما هم 20 کاره دي ښه زه دونه اوزګار نه یم زر راځه په دا دې لاړم او رالم زر راځم ښه صحیح شوله یاره دې سړي خو دونه وخت تېر کړ او چې دا ده په ما اعتبار څنګه وکړه چې دا غلط شو که څه چل په دو شو یار السلام علیکم نیکه وعلیکم سلام په خیر وراره نیکه یو د غوړو ټیم راکه یو دړۍ چینی راکه او پاوچې راکه بېغمه شه ښه هر څه د دا چومه ټوله سودا د برابرومه خو دا د غوړو ټیم را سره نشته دي لږې پیسې راکړه چې د دغه خوا دوکاندار نه یې راوالم او ته دلته ښه په قلار دی پکي ته کښېنه ښه یاره نیکه غوړو ټیم په 100 روپۍ درکړمه نو بس خورئ یې زما ریټونه خو لږ کم دي که نه او دا خلکه ګراني دوی راوستې ده نو پیل خالته یو 15,000 روپۍ راکړه چې 500 اوسه به ورسره زه کومه بیا به دلته حساب کتاب وکړو ښه یاره دا واله نیکه 15,000 روپۍ زه نه دا غوړي په منډه رالم او ته کښېنه دې پکي ته کښېنه ښه اوبه مو به ورته اوس که راځه صحیح زه به دا دې لاړم او رالم هلکه څه پکار دي
یاره نیکه ستا بل ملګري ته مې سودا ویلې ده که نه اوس یو ته خو نه شم ویلی که نه ستا بل ملګري له مې 5,000 روپۍ ورکړه هغه ځای نه غوړي رالي زما کم ملګری یار یاره دلته ولاړ نه اوسه زه غرق شوې اخو سوالګر یو دلته 10 روپۍ د ما نه غوښتلې او زما خو دلته نږدې کور دی کور ته تللی وم ما ورته وویل چې ته لږ ودرېږه مرګري دا خو یو موږ د ګرمۍ نه مړه شو او یو د یو کس ونه نوتي پوره 15 غنټې پې واغښتې او دا راته ووایه چې دا دغه عشر زکات پیسې دي او دا د عشر زکات پیسې دي که نه نو راته خو پسې په سپین کاټن کې راغلی په دې کاټن کې خو اکثر شادي خال ته ډوډۍ لزما سم مړی ژوندی دی پکې پوخ که بالکل دا غریبو خلکو له خدا نه ورکوم دې کارټون والا دا پیسې وخوړې دا عشر زکات والا نه دا خبره خو دې هم ټیک وکړه اوس نه دا بل مخکې دی زه وایم چې دې لږ داسې څه چل وسه وکړو چې دې بیخي شاته لاړ شو زما نمبر راشي دې لږ پازاب را پازاب کا نو دې به شاته لاړ شي او موږ نمبر به راشي دا خبره خو دې ټیک ده مه کوې وروره مه کوې دا څه نه دي کې وخې ولې دا شاته نه چا دیکه راکړه مه کوې لکه دغه سړی د خیر خفه نه شي مړه لیونې شوې یې مړه دا څه نه دي کې به د خدای ځاني مه دغه ته ګوره که نه هلکه وروره دیکې مه وخې مړه دا دې مونږ ته لګیا دی که نه یار عجیبه خان خلک یې مړه مه کوې وروره مه کوې که نه یار تاسو ما د کار ګورئ که نه که بیرې دې کووله که نه دا ثابت قطار باندې مې رانه خلاص نه کړي ښه هلکه دیکې مه راکوې که نه دا مشر سړی دی او که نهسې نه چې ګریوان ته لاس ور واچوم بده خبره ده تاسو کې خو سړیتوب نشته مړه شاتني کسان دیکې وایي ورته مه کوه مه کوه او هغوی یې وایي نو زه څه وکړم شاته کسان کم دي ستا ما پورې خندا کېږي تا د بلا بچي څه شو یا وای کاکا ما نو مړه انډیواله داسې کار مې ورته وکړه چې دوه ډتې مې و بیا راپاڅېده مړه بیا مې داسې اوچت کو بس د دې ځمکې نه مې راوباغه بیا سړی داسې نیغ شو ما ته وایي ما یې لکه وجنم دی د خدای مسلمانه ما یې مړه د دې خپې نه مې ونیوه او داسې مې تاوه او چې څنګه مې داسې که بس غار ته ولوېد بره مې راته وایي خو مې درکوس که که نه ما یې تا ما څه انګړې پیچولې کوله لکه ما یې دا څه چلو ملګري صاحب درې قصې خو موږ اورېدلې دي خو لا لیدلې هم نه دي نو بس که نرې سار روزه چې زه په دې ځنګل ته دې ځان سبوځم چې په دې زمرو زه څنګه د لاسونو خپې ماتوم لرې ماړه ته اصل هم ترېشل دي دا زمرو لاسونه کوم ځای کې دي نه نو ولې هغه شاتنې خپې وي او مخکینو باندې چې داسې ګرځي هغې ما ته لاسونه ښکاري که نه په پنجه کې پې سړي هم داسې نیسي ته خو ما ته زه ډېله کې ښکار یار نو زه خدای دې څوک غلط کړي چې معمولي ما سره وجنګېده که نه ته به وګورې چې دا سرمن ته یې له زو کاږم او که نه ته به بیا په خپله پوه شي چې هلکه دا سړی څونه څنګه داسې نیغ نیغ ګوري نیغ نیغ مه ګوره که نه تاسو مې ورته پرېږدئ پرېمې دی ورته تاسو پرېږدئ دا سرمن ته یې لوکاږم خیر تر زنه خیر دا سرمن ته یې لوکاږم سرمن مړه یو ټونګې نه مې ور پرېږدی ما تاسو خیر لږ ګزاره کوه لږه تاسو پرېږدئ مړه بېګا مې په هغه زمري هم خپې ماتې کړو ځان ته نه پرېږدم خیر لږه ګزاره کوه لږه سړه خوره یاره لږ غوندې مې تاسو ور پرېږدئ بېګا نه به ما د خوب نه راځي چې په ده باندې دا لاسونه او خپې عثماني مات کړي ما نه به خوب نه راځي دا ګنټه چې ولاړو نو دا خپې لاسونه دې پې ولې نه ماتول